بایډن په ټکزاس کې د وروستۍ پیښې قربانیانو کورنیو ته خواخوږي کوي. په سلامونه مو هرکلی کوم. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن نن یکشنبې د ټکزاس ایالت د هغو کورنیو له غړو سره خواخوږي وکړي چې ماشومان یې په یوه ښوونځي کې ووژل شول. د ولسمشر بایډن د ډیلاټورټ ایالت پوهنتون کې د شنبې په ورځ وینا کې په خپل هیواد کې د ماشومانو د ژوندانه د خوندیتوب په هکله خبرې وکړې. تېره سهشنبه د مۍ په 24مه د یو 13 کلن تنکي ځوان د ټکساس ایالت په یووالډن ښارګوټي کې لومړی خپله انا ووژله، وروسته یې پر یو ابتدایي ښوونځي کې په ماشومانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې 19 ماشومان او د ښوونځي 2 ښوونکي ووژل شول.